د غزني امنیه قومندانۍ اړوند د شهرا کنډک د نږدې 25 کیلوګرامه تریاکو د نیول کېدو خبر ورکوي. د یاد کنډک د لومړي ټولۍ مرستیال محمد سلیم انس په وینا یاد توکي له بدخشان ولایت څخه هلمند ولایت ته انتقالېدل چې د لومړي امنیتي حوزې اړوند روضې کوتل سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا کشف او ونیول شول. نوموړی زیاتوي چې د دغه توکو د انتقال په تړاو 3 تنه له 2 موټرونو سره نیول شوي. دا مواد مخدر په اصطلاح باندې تریاک له بدخشان ولایت ته هلمند ولایت ته انتقالېدل چې په 2 موټرو کې خورا په تکتیک سره جای په جای سوي وو. د موږ د زړورو ځواکونو لخوا د روضې د کوتل په چیک پاین ونیول شول سره له 3 نفرو په اندازه د 400 کیلو 800 ګرامه مواد مخدر دي. ورته مهال امنیتي ځواکونه هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې د هر هغه کړنو مخه به نیسي چې د خلکو مال ځان او امنیت ته پکې ضرر رسیږي. موږ خپل ولسونو ته سل په سل کې ډاډ ورکوو چې انشاءالله هېڅ نو مشکل به نه وي. موږ 4 شپه ورځ د دوی په خدمت کې یو، سیار چیکپاینونه لرو، ګزمې لرو. نو موږ له ولسونو دا غوښتنه ده چې کوم شکمن سړی ولیدی، کوم مشکوک سړی ولیدی، موږ ته دې حاله کې موږ به انشاءالله زر تر زر هلته رسېدګي وکړو. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د غزني امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د شهرا کنډک له لوري سلګونه کیلو نشه یي توکي نیول شوي.